د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یم زه په رنګونو ککړ پکړ یم مخ مې هم په رنګ وي لاس مې هم په رنګ وي نو په دغه تصویر که زما څوک وګوري زما مینهوال وي دا درته زه دعوې سره وایم چې هغه زما نه زړه تورېږي دا پښتانه دي دا باقره ته ولې غزل نه لیکې خلکو د شعر نه جامې ویستې زه غواړم چې 100 کاله بعد زما شعر خلک وګوري او واوا ورته وکړي د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي تاسو لږ غوږ کېږدئ د ځینو تصویرونو شور ته زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم یو خوندور راتړ کوم د ځنځیرونو شور ته د دغه شعرونو خالق شهنواز باقر را سره میلمه دی باقر صاحب خدای مو راوله او ډېره زیاته مننه له تاسې نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دغسې مصروف وخت کې مو زه انتخاب کړم او زمونږ ځای له راغلی د پایل پوښتنه به زه دا وکړم چې د تیر څه وخت په ټولنیزو رسنیو باندې هغسې لکه چې پخوا فعال وی نه یاست ولې خبره لکه زمونږ او ستاسې د دغې ټولنې چې کوم حال دی چې موږ یې وینو د سوشل میډیا په راتګ سره یقینا چې ډېر ښه لیکوالان ډېر ښه شاعران د پښتو خاص کر دا مایوسه شو هغه په دې اساس چې په سوشل میډیا کې د معیار او د مقدار پته نه لګیږي او هغه خلک چې هغوی د شعر سره ډېره علاقه لري او ډېر زیات ذوق لري که هغه شاعر وي که ادیب وي هغه غواړي چې زما غږ هغه خلکو ته ورسیږي چې په دغه هنر پوهیږي په شعر پوهیږي د شعر په لوازماتو پوهیږي د دې په کیفیاتو پوهیږي او نن سبا خو تاسو ته پته د هر سړي مایک راغستی دی له ځانه شاعر جوړ کړی دی که هغه زما شعر وي که د بل شاعر شعر وي او وایي او میوزیک ورسره اچوي په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې په فیسبوک کې خپروي نور زمونږ ماشاءالله زمونږ د پښتنو شعور هم ډېر لوړ دی چې هغه وپېژني چې دا شاعر دی نه دی نو په دې اساس مې زړه مات شو او ما نه غوښتل چې په دغه روان کاروان کې زما نوم هم راشي او زه سبا یاد شم نو زه غواړم چې زه د هغه شاعرانو سره د هغه لیکوالانو په قطار کې زه یاد شم چې هغوی تلپاتې اوسي هغوی تر شا بیکګراونډ بهترین اوسي نو دغه هجوم کې زمونږ غوندې خلک نشي چلېدلی نو په دې اساس مې لږ شعر ته ګیپ ورکړی دی زه وایم چې ښه دې راشمه کم شعر دی وي خو خلکو ته مثبت فکر پکې وي خو باقر صاحب یو شمېر ځوانان شاعران هغه په ټولنیزو رسنیو باندې مشهوره سوي دي هغوی ډېر زیات مینوال پیدا کړي دي تاسو له ټولنیزو رسنیو هغسې خوشحاله نه یې لکه څنګه چې هغوی دي که څنګه باقره ته ولې غزل نه لیکې خلکو د شعر نه جامې ویستې زما د دغې ستاسې دغې سوال په جواب کې مې دغه شعر وي ابتدا کې زمونږ دا اوسنی چې کوم روان بهیر دی په دې کې یو څه نفره داسې دي چې هغوی په دې عوامو کې ډېر زیات مقبولیت حاصل کړی دی قد و قامت یې ډېر لوړ شوی دی او که زه په دغه دعوې سره ووایم چې دغه کاروان ابتدایي موږ کړې ده او که دغه خلک اوس مشهور دي خلک یې پیژني د دغې کاروان غړي موږ اول یو دغه قدمونه موږ اول اخیستي دوی راپسې دي چونکې موږ د دغې سفر ملګري نه یو ځکه چې په دغې سفر کې ډېرې ستونزې دي او موږ نه غواړو چې په دغې ستونزو کې او لکه دغه چې تاسو وایاست چې پایل یې تاسو کړی په ټولنیزو رسنیو باندې د شاعرۍ که نه بلکل ابتدا موږ کړې وه داسې بغزاده دانش صاحب و تراب صاحب و بیا ورپسې موږ ووتو دغه سوشل میډیا ته ورو مشکل د وختي مې درته وویلې چې لکه زه نه غواړم چې په دا اوسني شاعرانو په هغه کې قطار کې د زما نوم راشي زه معیار ته فکر کوم زه معیاري شعر لیکم او زه نه غواړم چې په دغې خلکو کې زما نوم یاد شي ځکه دا به بولالي دي د دې عمر ډېر کمي او زه شعر لیکم د عمر په لحاظ ډېر اوږد عمر یې داسې شعر لیکم او داسې نه لیکم چې میاشت دوه زما شعر دی وایرل شي خلک دی واوري بیا سبا زما تپوس څوک نه کوي زما نوم نه سرچ کوي یا زما کتاب نه لولي زه غواړم چې 100 کاله بعد زما شعر خلک وګوري او واوا ورته وکړي خو که شعر ستاسو خوښ وي بېشکه تاسو یې له ډېر وخت وروسته ولیکئ او همهغه بیا په ټولنیزو رسنیو ورکړئ لکه تاسو چې ورکوئ هم اکثره اوس هم په ځان ډېر خو شعرونه غزلې مرازي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا یې څه تاوان دی درویش صاحب وایي چې
قیله مخې یو طرف ته شي نو هیر به دې کي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري. زما دغه کله کله راتګ په دغه اوسنیو رسنیو کې په سوشل میډیا کې په دې اساس نه دی چې زه خلکو د ځان ور یاد کړم، خو کله کله د میسیج له لارې یا د زنګ له لارې خلک ما سره رابطه وکړي چې ستا شعر ډېر کم لیدل کېږي او موږ غواړو چې ستا شعر ولولو، په دغه اوسني شعر مو تنده نه ماتېږي. نو په دې اساس په دغې بنیاد زه کله کله شعر خپور کړم د فیسبوک له لارې، او لکه پښتانه ډېر زر خلک هیروي او زه وایم چې یو تخلیقار وي د هغه تخلیق کې ژوند وي نو هغه هیڅکله هم نه هیریږي. او زه کله هم په دې بنیاد نه یم راغلی د شهرت یقین وساتئ، زه شهرت ما ته هیڅ خوند نه راکوي. ما به اکثر د ملګرو سره دغه خبره کوله څه وخت چې اوس هم یم، او څه وخت چې لکه زه ډېرو خلکو پېژندلی وم په دغه لارو کوڅو کې او ما سره خلکو درېدل، د شعر په اړه بې خبرې کولې، تصویران ویډیو. زه یو غریب سړی یم او دغه خبره برملا کوم چې زه اوس کار ته ځم، زه په رنګونو ککړ پکړ یم، مخ مې هم په رنګ وي، لاس مې هم په رنګ وي. نو په دغه تصویر که زما څوک وګوري زما مینهوال وي، دا درته زه دعوې سره وایم چې هغه زما نه زړه تورېږي. دا پښتانه دي، دغه د دوی سطحې دومره لوړې نه دي چې دا وایي دا یو آرټسټ هم دی، یو مصور هم دی، یو مزدور هم دی او دومره ښه تخلیق کوي. دا د نورو ژبو خلکو کار دی، دا د پښتون کار نه دی، د پښتنو کار نه دی. نو په دې اساس هم زه ډېر شهرت نه غواړم، ځکه چې زه غریب سړی یم، زه به کار کوم، زه به دیړي کوم، زه به خپلو بچو ته رزق ګټم. نو په دې اساس زه نه راځم چې زه دې مشهور شم او دا او هغه. او بهرحال کوم خلک ډېر لوړ ذوق لري نو هغوی دپاره کله کله دی چې یو نیم شعر وایم، دیکلمه یې کوم یا پې د فیسبوک له لارې شعر کوم. کله چې ټولنیزې رسنۍ دومره زیاتې نه وي لکه چې اوس یې خلک کاروي، په هغه وخت کې به اکثره شاعرانو شعر چې به یې ولیکه نو به یې سمدستي شعري ټولګه چاپوله. اوس هغسې ما ته داسې ښکاري چې هغه شعري ټولګې هغسې نه دي لکه چې پخوا شاعرانو چاپولې. او علت یو شاید دا هم وي چې بس فیسبوک ته یې ورکړي، ټولنیزو رسنیو ته شعر غزل ورکړي، بیا یې هغه غلر سوکه سوي دي چاپ. ستاسو په شاعرۍ کې له تاسو سره هم همداسې سوي دي چې دغه ټولنیزو رسنیو مې هغه د شعري ټولګو چاپ ځنډولی دی؟ دغه بحران که نن نه وی راغلی، دا سبا راته، ځکه ټکنالوجي دوی دومره پرمختګ کړی دی چې هر یو څیز هغه په ډېره اسانتیا سره خلکو ته میلاویږي. مخکې به یو شاعر کتاب چاپ کولو، شعرونه به یې راواغستل، په هغې کې به اصلاح کوله، داسې کافي موده به د یو بل شاعرانو سره یې مشورې کولې، د الفاظ مخکې وروستو پروف ریډینګ، داسې بله مرحلونه به دغه کتاب تېرېدلو. بیا به پریس ته لاړو، پریس نه بعد به چاپ شو او دومره خلکو ته به نه رسېدلو، ځکه چې یو چند کتابخانو کې به پروت وم، یو محدودو کتابخانو کې. نو که څوک به ورسیق شو روا به یې غسته او د مطالعې دپاره هم هغې وخت کې هم د کتاب په هغه باندې هم یو څه شاعران مشهور چې د هغوی کتاب به هغوی شعر به خلکو او لوستلو او خوښېدو به. خو د ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي دوی دغه خبره ډېره اسانه کړه. اوس که ته کوم کتاب هم ګورې په ګوګل کې سرچ کولی شي، تا ته خپله راځي، که هر یو کتاب هم وي. نو یو چا ته چې په اسانه یو څیز میلاویږي هغه نه غواړي چې په دومره اوږدې معنی راتاو شي، ځکه خلکو سره وخت نشته، ټایم نشته. نو خامخا په هغو شاعرانو باندې اثر ډېر زیات غورځولی دی چې هغه دغه سوشل میډیا نه کاروي، هغوی ورته راځي نه. زموږ ډېری مشران شته دي چې هغوی د دغه شي سره واقف نه دي، دغه څیز پېژني خو استعمالوي نه. نو هغوی دپاره یې زیان ډېر زیات هغوی ته ورکړه، ځکه هغوی شعر به لیکه، هغوی به په کتابي بڼه باندې یو څه ناسې ګټه به یې ورته کوله او خلکو ته به رسېدلو. نن سبا خو شعر دی په فیسبوک کې خپرولی شي، په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې یا په ګوګل کې، نو خلکو ته ډېر اسانه رسېږي. او چې خلکو ته په موبایل کې یو څیز میلاویږي هغه کتاب ته وخت نه لري او نه لولي. ستاسو وروستۍ شعري ټولګه فکر کوم 2020 میسوي کال کې چاپ سوې وه، اوس دا د 15 کاله یې وسوه، بله نه سوه چاپ. آیا مشکل څه دی پکې چې دومره ځنډ یې ونیو یا دومره وخت بله شعري ټولګه چاپ نه سوه؟ شعر د کیفیت غلام دی. په شاعر چې کله الهام طاری کېږي، په اندرون کې زلزلې راځي، په اندرون کې یو شاعر له خوبه راویښ شي، نو دا اتمن څه لیکي، دا د الفاظو سره خبرې کوي، دا د الفاظو خښ تږدي، پر دې باندې د غزل اسمان ته ځان رسوي. زما
اوسنۍ شعري ټولګه چې اوس یې زه چاپ کومه، زه په خپل وجود کې تنګ یم. دا یې نوم دی او دا زه په دعوې سره ویلی شم چې دا به د پښتو یو ډېر معیاري کتاب وي. په شعري ټولګه ده، نوی تخلیق دی، نوې شاعري ده، چا نه ده لوستې. انشاءالله زه دا ویلی شم چې دا به ډېر اعلی شعري ټولګه وي. ستا د خبرې په تایید کې زما وروستۍ مجموعه چې کله چاپ شوه نو ما غوښتل چې زه کافي وخت فاصله ورکړم راتلونکې شعري مجموعې ته. نو اوس مې فکر دا دی چې دغه 3 وړه شعري مجموعو نه یو څه غزلې راواخلم او دا نوی تخلیق چې مې کوم کړی دی دا یو نوی کتاب چاپ کړمه. نو فاصله خو پکې ډېره وه، څه مصروفیاتو د ژوند، دا ژوند په یو حالات کې نه پاتې کېږي. دا رنګونه بدلوي، دا موډونه بدلوي. په دې کې قدم په قدم حادثې راځي، خوښۍ راځي. نو ته به د حادثې سره اشنا شي، تا نه به د شعر هغه کیفیت هېر شي. کله کله به در باندې خوښي دومره طاري شعر چې ته وایې چې یاره شعر څه ته وایي، په دغه کې ورک شم، په دغه خوښیو کې ورک شم، د دغه په خوشبو کې ورک شم. نو په دغه بنیاد هم زما کافي وخت کېږي د شعر سره اشنایي مې پرېښې وه او د شعر خافرۍ رانه خفه شوې وه، خو په ډېرو سوالو په زارو مې بېرته راضي کړه. انشاءالله ډېر ښکلې شعري مجموعه به راځي، انشاءالله تاسو ورته منتظر اوسئ. لومړی ځل راته ویلی سئ چې کله مو شعر لیکل پایل کړل، څو کلن وایي؟ ما ته اوس هم یادېږي چې زه ډېر ورکوټ یم. ما به دا اور چې کله بل شي هغه نه سکاره پاتې شي، نو دغه سکاره به مې راواغستل او په دیوالونو به مې هسې قرخې وهلې. دا درس دیوالونه ما د خپل قصې په دغه قرخو باندې لړلي وو. نو اکثر به خلکو په دغه باندې زه هم راټولم چې دا ته څه کوي، دا څه لیکي. خو زه اوس خبر شوم، هماغې حالاتو ته زه ورسوم چې یاره چې په ما کې یو شاعر و خو هلته ګونګ و، ځکه د اظهار ژبه یې نه وه او اوس یې ژبه پیدا کړه او په ما باندې د خپلو هغه اندروني کیفیاتو اظهار کوي. د ډېر ورکوټوالي څخه زما د شعر سره مینه وه، علاقه وه، خوښېدل مو چې کله بیا موږ د هنګونه کوهاټ ته راغلو، دلته یو ادبي تنظیم ساحو ادبي ټولنه په کوهاټ کې، په دې کې ډېر ښه لیکوالان شاعران دلته به غونډې کېدلې، تنقیدي غونډې، مشاعرې به کېدلې. نو ما سره کار کولو، نو زه به کله کله پټ پټ ورتلم، هغوی سره به کېناستم، ځکه چې دغه یو شاعر ما کې موجود و. زه به دغه شاعر زه به نه ورتلم، دغه شاعر به زه دغې ټولنې ته وربلل مالته به ورسره کېناستم. خو په دغه وخت کې بیا وحدت اخبار و چې اوس هم دی، په دې منځ صفحې کې به د شاعرانو غزلې راتلې، هغه به ما په قینچي ځان سره قینچي کولې او جب کې به مې اچولې او شپې به مې ناوخته لوستلې او نو ډېر خوند به یې راکوو. نو شاید دغه وجه وه چې په ما کې یو شاعر پټ و او ما ته یو ماحول جوړ شو په دغه کوهاټ کې او هغه شاعر له خوبه راویښ شو او په ما یې دغه اشعار ولیکل. د کوهاټ ذکر مو وکړ، اوس هغسې ادبي غونډې ستا کله د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره هماغه ادبي غونډې کمې سوي دي، زیاتې سوي دي، څنګه حالات دي دلته؟ مخکې به هفتواري غونډې دلته کېدې، 4-5 تنظیمونو دلته ځواک پښتو ادبي ټولنه، دغه ساحو، فکر کوم رڼا هم وه. نو ډېر ښه شاعرانو دلته موږ هفتواري یا میاشتې کې به یو مشاعره را جوړېدله، تنقیدي نشستونه به ښه شاعران به یو ځای بل ځای نه راتلل. خو اوس هغسې نشته دی، ځکه چې د ملکي حالات داسې دي، د پښتنو د اوسنۍ حالات ډېر داسې بدرنګ دی. نو فکر نه کوم که بیا هم داسې جوړ شي. یو بل دا سوشل میډیا، تاسو وختي خبرو که د ټولنیزې رسنۍ دې ډېر زیات اثر په دې وغورځولو چې هر چا سره موبایل دی او موبایل کې مشاعره هم ګوري، شعر هم ګوري. نو خلک دومره وخت نه لري چې یو مشاعرې ته لاړ شي یا شاعران راټول شي. که زما شعر ستا په قاري نو ته یې په یوټیوب کې هم سرچ کولی شي، په فیسبوک کې هم سرچ کولی شي. نو مخکې خو به دغه څیزونه نه وو، راتله به شعر به یې لیکه، یو بل ته به یې اورو، هغه به ډېر خوند کوم. شعرونه به ورته نه وي وایم، ما خپاره کړي نه دي، خو شعرونه واورئ چې یو ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه، ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه، سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه. واه واه واه، سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه، ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه،
سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه او د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی د رمسال کې یمه او مخته یوه دنیا راښایي وروسته بله دنیا مخته یوه دنیا راښایي وروسته بله دنیا چا کینولی یو ځل بیا د فکر ټال کې یمه او چې نه مې خپې ترې نه خلاصیږي او نه سر باکره چا راګیر کړی زه په داسې یوه چال کې یمه